سلام، اوس هم د یوې بجې خبرونه. مخکینی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د امریکا او ناټو تیر څه باندې 18 کلن ماموریت ناکام بولي. ښاغلي کرزي له یوې المانۍ رسنۍ سره په خبرو کې امریکا په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو لامل وباله او ټینګار یې وکړ چې جنګ د افغانستان لپاره د حل لاره نه ده. نوموړي په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په جرمني کې د دریم بند د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. لومړی بند ناسته د 2000 لومړي کال په ډسمبر میاشت کې د جرمني په بن ښار کې ترسره او په افغانستان کې د موقت حکومت بنسټ کېښود او تر دې ناستې 10 کاله وروسته د بن دویمه ناسته د ښې حکومتولۍ او د مرستو د جلب په موخه ترسره شوې ده. جرمنی یک نقش بسیار اساسی عمده رو بازی کرده میتونه. اون نقشی خواهد بود که جرمنی یک بن دیگر، کنفرانس بن دیگر در جرمنی دایر کنه تا هم دو کنفرانس افغان ها پیش از او بین خود شده باشن و یک سلسله صلح آغاز کرده باشن و در کنفرانس پس افغان ها با جامعه جهانی بشینن و با همسایه های و منطقه نزدیک ما تفاهمات ایجاد کنیم، ضمانت ها ایجاد کنیم تا او ضمانت ها باز از طرف جامعه جهانی در کنفرانس بن تایید شود تا افغانستان صاحب صلح شده و صاحب رابطه نیک با همسایه خود شود. د طالبانو مشر وایي که امریکایي چارواکي د افغانستان د قضیې پر سولیز حل باور لري باید مستقیما د خبرو میز ته راشي. مولوي هبت الله اخونزاده په خپل اختریز پیغام کې همدارز ویلي چې له جنګ جګړو سربیره د خبرو اترو دروازه هم پرانستې ده او په دې برخه کې یوازینی مرجع د دغې ډلې سیاسي دفتر په ګوته کړی دی. نوموړي د افغانستان او سویلي اسیا په اړه د امریکا نوې تګلاره ناکامه بللې او په هیواد کې د اوسني ناورین یوازینی حل لاره له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل په ګوته کړې ده. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس او د پاکستان لوی درسیز وایي د تیرو ناسمو سیاستونو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی او باید په ګډې همکارۍ او د سیاست په بدلون سره د سیمې تاریخ ته مثبت رنګ ورکړل شي. دغو دواړو چارواکو د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ وکړ او پاکستاني لوري ژمنه وکړه چې د سولې لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان تر سیوري لاندې له افغان حکومت سره هر اړخیزه همکاري کوي. قمر جاوید بجوا په دې کتنه کې چې تېره ورځ په سپیدار ماڼۍ کې ترسره شوه وویل پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی لري او چمتو دی څو له خپلو ټولو سیاسي پوځي او اقتصادي لارو په ګټنې سره طالبان او نورې ډلې دې ته اړ کړي چې د سولې په موخه د خبرو میز ته کینی. د ننګرهار په مرکز کې د یوې چاودنې له امله 8 ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه پیښه نن سهار نږدې 6 بجې د جلال آباد ښار د دویمې ناحیې اړوند په آهنګرانو کوڅې کې د یو ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې او په پایله کې یو 10 کلن ماشوم وژل شوی او د 4 ماشومانو په ګډون 9 نور کسان ټپیان شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤل وایي د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی. او د هرات د نفتي توکو ریاست د تدارکاتو مدیریت سرپرست د رشوت اخیستو په تور لاس په لاس ونیول شو. د هرات د والي ویاند وایي دغه کس تېره ورځ د هرات ښار د شپږمې ناحیې په شاوخوا سیمو کې د رشوت د اخیستو پر مهال د څرګرې ملي ادارې د کارکوونکو لوري نیول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې مخکې هم د دغه ولایت د ګمرک ریاست 15 کارکوونکي د مالي فساد په تور نیول شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.